سلامونه لیدونکو، پام وکړئ د نن څلور تازه او مهمو خبرونو ته له مینه یوټیوب چینل څخه. لومړی، ولسمشر غني ویلي طالبانو ته به پر لښکرګاه برید ډیر ګران تمام شي. د هلمند والي جنرال یاسین خان پر خپل رسمي صفحه لیکلي چې ولسمشر غني ورسره د هلمند د روان وضعیت په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د په خبره ولسمشر غني د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی او ورته ویلي دي چې طالبانو ته به پر هلمند وروستی برید ډیر ګران تمام شي. ولسمشر ویلي چې هلمند ولایت ته تازه دمي ځواکونه او نظامی تجهیزات لیږلي دي څو دغه ولایت وضعیت کنټرول کړي. هغه همداراز امنیتي ادارو ته امر کړی چې د هلمند وضعیت په جدي توګه وڅاري او د هر ډول اړین غبرګون او اقدام لپاره تیار وي. د هلمند والي بیا وایي چې دمګړي افغان ځواکونه پیاوړي دي او د طالبانو دغه ډول بریدونه به بریالي نشي. دویم، په هلمند کې طالب وسلوالو ته مرګوني تلفات اغوښتي. د هلمند د امنیتي قومندان مل پاسوال خلیل الرحمن جواد سیهون نیوز ته ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې طالبانو ته مرګوني تلفات اغوښتي او د مهمو قومندانانو په ګډون یې 120 کسان پکې وژل شوي دي. نوموړي وویل چې ټولې سیمې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي او لا هم د مخالفینو د ځپلو لپاره عملیات دوام لري. طالبانو تر اوسه د هلمند پر وروستي حالاتو نظر نه دی څرګند کړی. بلخوا طالبانو په لښکرګاه ښار کې د برېښنا سب سټیشن چور کړی او په بمونو یې لوځولی دی. دریم، د ولسمشر محمد اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي طالبان د اوربند ټینګښت ته د خپلې سیاسي ماتې په نظر ګوري. دوی غواړي په خپلو بریدونو عام ولس د نویو لسیزې له برخلیک سره مخ کړي. ښاغلي صالح پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د طالبانو له وروستیو بریدونو ښکاري چې دا ډله د وروستیو بهرنیو او داخلي تحولاتو ناسم برداشت لري. د سولې بهیر او ملي ادارې ته په کمه سترګه ګوري. د نوموړي په وینا د طالبانو ماته حتمي ده ځکه پر خلکو د دې ډلې فکر او تګلارې منل نور ناشونی دی. دا ډله داسې فکر نه لري چې خلک ورته زړه ښه کړي. د ښاغلي صالح په خبره طالبان په دې پانګونه کوي څو خلک په تیارو کې وساتي، خپل حاکمیت پرې ټینګ کړي. دوی د ګاونډیو هیوادونو په اشارو هڅه کوي پر دې خاوره حاکم شي. په دې لاره کې ورته د خلکو وژل هیڅ ارزښت نه لري. څلورم، د غیر قانونه پیسو د لیږدولو رالېږدولو او ترهګرۍ د مالي مرستو د څار د ادارې FATF د اسیا څانګې APG ویلي د FATF د سپارښتنو پرمختګ سره په پاکستان نور د څار لاندې ساتل کیږي. د پاکستان نوم دا وخت د غیر قانونه پیسو د څار د ادارې FATF په خړو نوملړ کې شامل دی. ټاکل شوې روانه میاشت د FATF غونډه کیږي چې پکې به د خړ لیست څخه د پاکستان د نوم ویستلو یا نه ویستلو په اړوند مهمه پریکړه کولی شي. د ډاون د راپور تر مخه د FATF سیمهیزې څانګې APG ویلي پاکستان د ادارې په 40 سپارښتنو کې په 2 پوره عمل کړی دی.